د ځینې خلکو نارینه اولاد نه کېږي نو هغوی وایي یاره موږ بل واده کوو چې موږ ته نارینه اولاد الله راکړي. خو تاسو ته پته شته د نارینه اولاد څنګه پیدا کېږي؟ آیا دا د ښځې مسله ده چې یو سړی وایي چې یاره زه بل واده کوم چې زما نارینه اولاد پیدا شي؟ ګوره دا د ښځې مسله نه ده. په دې طریقه باندې زه پوهه کوم چې د هلک څنګه پیدا کېږي او جینۍ څنګه پیدا کېږي. ګوره دا داسې طریقه ده، په سړي کې ځان له کروموسوم په ښځو کې ځان له کروموسوم سکس کروموسوم. په سړي کې چې کوم کروموسوم هغه ته ویل کېږي ایکس واي کروموسوم. په زنانو کې چې کوم کروموسوم نو هغه دواړه ایکس کروموسوم دي. په ښځو کې چې کوم کروموسوم دی هغه دواړه ایکس کروموسوم دي، او په سړي کې چې کوم کروموسوم هغه کې یو ایکس دی یو واي کروموسوم دی. اوس هلک څنګه پیدا کېږي او جینۍ څنګه پیدا کېږي؟ ګوره داسې کېږي، ماشوم جوړېږي نو د دې مور د دې کروموسومونه 2 ایکس کروموسوم دي، دا یو ایکس ترې راشي. سړی چې دی د دې ایکس کروموسوم هم دی او واي کروموسوم هم دی. که د دې سړي د دې ایکس او د واي کروموسوم نه دا ایکس کروموسوم رالی او د دې سره میلاو شو نو دا دواړه ایکس چې یو ځای شي نو د دې نه ایکس ایکس جوړ شي، د دې نه جینۍ به پیدا کېږي. صحیح ده؟ خو که چېرته د دې سړي د دې کروموسوم نه دا واي کروموسوم رالی د دې نه به جوړ شي ایکس واي. نو ایکس واي تاسو ته ما وویل دا د سړو کروموسوم دي، د دې نه بیا هلک پیدا کېږي. نو دا اوس په سړي باندې ډیپینډ کوي چې د ده د دې کروموسومونه واي راځي او که ایکس راځي. که ایکس رالی خو جینۍ به پیدا کېږي، او که واي رالی نو د دې نه به بیا هلک پیدا کېږي. مسله د چا په کروموسوم کې ده؟ د سړي په کروموسوم کې. چې د سړي سره واي کروموسوم شته، د زنانه دا خو ښکاره خبره ده، خو ایکس کروموسوم دی دې کې خو واي شته دی، نو دا خو زنانه ده. نو دا ایکس کروموسوم د زنانه شو، د مور شو، او د دې سره د سړي چې کوم کروموسوم دی دا غنم ورسره ایکس رالی نو د دې نه به بیا جینۍ جوړېږي، ځکه چې دا ایکس ایکس شو او ایکس ایکس جینۍ ده. صحیح ده؟ ښځه ده. نو دا ډیپینډ کوي د سړو په کروموسوم باندې، د پلار په کروموسوم باندې. نو کمال ټول د سړي په کروموسومو کې دی. کله چې د چا نارینه اولاد نه کېږي که نه، د دې دا مقصد نه دی چې دا د مور مسله ده. د مور د طرفه خو ایکس کروموسوم دی، هغه به خامخا یو کروموسوم د ایکس راځي. مسله دلته د سړي په کروموسوم کې ده. نو زموږ خلک وایي یاره زما نارینه اولاد نه کېږي نو زه بل واده کوم. نو مسله خو چې ده دا خو د سړي ده. اوس چې د سړي د کروموسومونه ایکس را روان شوی دی نو مسله د چا شوه؟ د سړي شوه که د ښځې شوه؟ مسله د مور شوه که د پلار شوه؟ که دا هر څومره ودونه وکړي، خو چې تر څو پورې د دې سړي د کروموسومونه دا واي کروموسوم نه راغلی که نه، د دې ایکس نه ملګری شوی نو هلک به نه پیدا کېږي، که هر څومره ودونه وکړي. او که د سړي د کروموسومونه دا واي کروموسوم رالی نو دغه یو واده هم د دې لپاره پوره دی. خو زموږ خلک وایي نه، بل واده کومه چې الله راله نارینه اولاد راکړي. نو دا مسله د ښځو نه ده. ټول کمال چې دی که نه دا د سړو په کروموسومو کې دی، دا د پلار په کروموسومو کې دی.